ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 13 اف وینډوز 10 ها ديارلسمه نمبر 10 زموږ تاسو په وینډوز 10 کې نن څلورم تاسو ورډپډ پروګرام لولو سیدا ګوره نوټپډ مولو سره راځو چیرته ورډپډ پروګرام ته ها ورډپډ پروګرام از ا ټیکست ایډیټر دا ټیکست ایډیټر دی well it is a built-in program comes with windows installation دا د windows د انسټالیشن په وخت کې راځي ها یو عمده فرق دا دی د ورډپډ او نوټپډ چې په نوټپډ کې تاسو څه کوئ ساده لیکل کوئ په دې کې هم ساده کولای شي هم رنګه کولای شي صحیح ده او بل فرق دا لري چې نوټپډ ډیر ساده دی ډیر سمپل دی مګر ورډپډ څنګه د لک شانتي سہولتونه پکې شته دي او بل دا چې د نوټپډ فزیکل سټرکچر کوم دغه فرق لري چې سره د ورډپډ سره الته مینیو په شکل دی اما ورډپډ کوم دی چې ټاپس په شکل باندې راغلی دی ها څنګه به سٹارټ کوو ګوري د لپاره مختلف قسمه طریقې دي موږ تاسو کولای شو پروګرام په ډیر طریقو باندې سکو اوپن کو راځو سمپل طریقې مطلب اس فرق کو آل اپلیکیشن باندې کلیک کوم لکه سمې پکار دی بیا وتم چې وینډوز اکسسوري تلاړ څخه د تاسو ورپسې تم چې دلته دی کلیک کړئ باندې د کله کله مسه پکار دی ورډپډ پروګرام پکار دی کې پیدا کو دا کلیک کړئ باندې نو سماتره څنګه شو ډایرکټ ورډپډ پروګرام را اوپن شو صحیح ده ها بل طریقه لګه غوړم تم چې رسو کما ته لکه د تاسو ورپسې په دې کلیک وکړه رن کیسه نوښته کا ورډپډ نوښته کا ها ورډپډ باندې کله څه نوښته کا انټر کا ډایرکټ څنګه شو ما سره را اوپن کړل شو یا لکه پرن کې ورته بل نام ورکا رن کې څه کوم لکه بل نام نه شو کوم تم چې رائټ څه لکه رائټ ورته نوښته کا انټر کا نو څنګه شو ما سره ډایرکټ دار اوپن کیږي ها مختلف قسمه طریقو باندې تاسو کولای شئ پروګرام را چلن کولای شئ ها خو زه تم چې مطلب هم دا سمپل طریقې خاطر رن کړی شو کوم چې ورډپډ یا ورته نوښته کوم چې رائټ ها اوس ګوري ورته د دې فزیکل سټرکچر فرق لري د چا سره د نوټپډ سره څه قسم دی راځي موږ تاسو کو په دې باندې ځان پوي کو ها کلیک کوم لکه تاسو کوم تاسو د دې برخې لیکو ګوره دیولنې برخه د سویل کې ټایټل بار ورته وایي ها ټایټل بار ها تر شو کوم لکه چې ټایټل بار ها ټایټل بار کې ماستر به مختلف قسمه چي دي برخې دي پکې ها کوم برخه پکې دي ګوره ورته اول چې ماستر کنه پروګرام مارک یا پروګرام آیکن دی ها سره شو کوم تم چر په ټایټل بار کې ماستر اول دا کار کوي چې پروګرام مارک یعنی مطلب نه یا آیکن تاسو ورته وایي ها څه شي پروګرام آیکن یعنی دا کوم نه خچې دا د ورډپډ پروګرام لپاره داسې علامه ده ګوره دا کوښنه علامه ای وسره نیوشه شي ها د مارک دی بل اوس ګوره ورته ماستر کوم دی برخه شوی کې کویک اکسس ټول بار شي کویک اکسس ټول بار لته شو کومه لکه چې بل پکې چیرې کویک اکسس ټول بار پکې ده ها اکسس ټول بار ها دلته ګوري باز نیو نشان تاسو کول ته او سره مخامخ کیګو ګوره ټول بار څه ته ویل کی ټول بار کې کمانډونه وي چې موږ سره کمانډونه یو لیست په شکل باندې وي او هغه کې مطلب تاسو کې کمانډونه اچوي ښه سره لپاره چې تاسو نه سره غسه کې اکسس کې صحیح شو ښه دلته ګوره ما سره دې کې مختلف قسمه کمانډونه لري سره لپاره اسانتیا ده لپاره دا چې شما سره اکسس ټول بار شو بل ما سره ډسپلی کېږي کرنٹ فایل نیم ډاکومېنټ په شکل باندې نوټپډ کې ما سره سره انټایټلډ دې کې سره چې ما سره ډاکومېنټ راځي ښه دې کې شو کوم لکه چې بل شي پکې دا شی ما سره راځي څه شي کرنٹ فایل نیم ښه صحیح شو بل مطلب کوم د کرنٹ پروګرام نیم مو سره کار کیږي نو شو کوم لکه چې کرنٹ پروګرام نیم ښه اوس ګوري ورته د ما سره ډسپلی کیږي چې ډاکومېنټ کوم پروګرام دی ورډپډ پروګرام دی او دې درې بټن ته سوي کې کیپشن بټن یا کنټرول باکس هم تاسو ورته وایي ښه سلام ایدا نو شو کوم لکه چې کنټرول باکس یا ورته باز خلک بل نام اخلي په نام چې کیپشن بټن ښه سیم ټو سیم نو پرابلم ها تاسو کوم لکه وتم چې دا ولنې برخه خو مزدک لاله راځو پس نیکسټ ها دا چې لکه دا ټبونه دي ماستر شي دي ټابس دا ګوري اوس ماستر د مینو په شکل باندې راغلی مګر هم چې ماته دا ټب په شکل باندې راغلی ها ماته ویل شل کده ورډپډ پروګرام فزیکل سټرکچر څنګه لري نوټپډ سره فرق لري نوټپډ ټول مینوګانې دي مګر ورډپډ کې یو د فایل مینو په شکل باندې راغلی دا مګر هم چې ماستر ویو دا ټبونه دي ماستر چې ماستر وتم چې لکه دې کې دا قسمه خبرې دي یو پکې فایل مطلب ماستر کوم د مینو په شکل باندې بلکې ماستر شي لکه ټبونه دي سره ماستر ټاپس دي ها ټاپس ته ویل کې اوس ګور ورته ماستر دا تیار شري ګوره هم ماستر شي دا ټاپ دی ها اوس ګوره زه په دې کلیک کوم فرض کا هوم ټاپ شو ماستر دا کوښنی ته چې کی ټاپ ورته وي ښه لکه دا فایل شین ځای ګوري د دې چې کی ټاپ ورته لیکي او دا ماستر کوم د چې د ریبون دی سیدا دا څه نه شو کوم لکه چې په دې کې چې راځي ماستر مطلب ټاپ زری ټاپ هم د مینو په شکل باندې دی ښه خو لکه سټایل چینج دی ښه دا څه نه شو کوم لکه چې ټاپس کې ماستر سره راځي ریبون سره راځي ریبون اوس ګوره نه شو کوم لکه چې هوم ټاپ او دا ماستر چې مکمل ریبون شو ریبون کې بل کوم سره راځي ګروپونه راځي ګوره زه په دې کلیک کوم ګوره کلیبورډ یو ګروپ دی لکه ټیکسټ یو ګروپ دی نو شو کوم ته لکه وته چر په ریبون کې به ما سره راځي ګروپس راځي ښه صحیح شو ښه بیا لکه ګروپس کې راځي ما سره وته چر ګروپس کې کمانډونه لکه ګوره ها
زه په دې کلیک کوم لکه بولډ ما سره شو ګوره هوم ټاب شو دغه ریبن شو او فونډ یو ګروپ شو بولډ یو کمانډ دی صحیح شو دلته نه شو کومه لکه چیرې ما ته کوم دی بیا په دې کې کمانډونه دی او کمانډ مطابق زده کړو چې مشخص کار تر سره کول لپاره استعمال کیږي دا په دې کې ګوري یو څو خبرې نور دي د دې کمانډونو بیا موډ فرق لري څه لري فرق لري موډ مطلب بل قسم دی ګوري څه قسم لکه اوس ګوري ورسره دلته بعضي هغه ګوري دغه مو سي کمانډ مو سره خوا کې یو آیکن هم لکه د دې سره کې ګرافیک موډ والا دا موږ تاسو مخکې لوستلی وو په پاپ اپ لیست کې ښه دا کوم موډ د ګرافیک موډ دی وسره مطلب چې دی یو څه شته دي اوس ګوري دا مطلب ریسنټ فرض کړئ دا یو کمانډ فرض کړه ګوره ریسنټ ډاکومنټ نه شکل ته مطلب ما سره چې نشته دي کوم آیکن سره نه ښکاره کیږي نو دا چې کوم ما سره چې دی ګرافیک موډ دی دا ټیکسټ موډ دی ښه راځو په دې موږ تاسو ته کوم سټپ سټپ کار کوو دا ما سره کوم شول ټبونه شول ښه او دا چې ما سره کنه ریبون بٹن دی چې ما سره ریبون بٹن دی دلته نشو کومه لکه چې خوا کو سره بل چې تاسو سره یو بل بٹن دی په نام د ریبونز بٹن ښه د دې ګوري څه کار دی ریبون بٹن څه کار دی لکه دا یو کار کوي یا شو کول کوي یا هاید کول کوي څه قسم لکه ګوره زه په دې کلیک کوم ښه دا څنګه ماته لکه شو کا هاید کا او شو کا ریبون شو کا او هاید کا صحیح شو ښه بل چې لکه هیلپ دی چې ما سره ورډ فورد هیلپ شارټکټ دی لپاره چې دا F1 خدا مشهور شارټکټ دی لکه ښه بل چې شما سره لکه هیلپ شو هیلپ ښه هیلپ دوه قسمه دی ښه یو آنلاین دی یو آفلاین دی آنلاین څه مطلب چې کله نیټ د سره کنیکټ ته کول شي یو آفلاین موډ دی ګوره زه په دې کلیک کوم لکه تم چېرې څه مسله مخکې راغله راته ښه ګیټ سټارټ دلته څه کې درته ګیټ کنیکټ ټو انټرنیټ پلان کې سیده دا معلومات درکوي درته ښه او تم چېرې دا ختم کړه ښه دنه بعد سره ما سره تم چېرې لاندې چې ما سره رولر دی چې رولر دی زه په دې کلیک کوم لکه او تم چې بل مطلب کوم دی رولر دی د رولر ګوري څه کار دی څه کوي میجرمنټ اندازه کوي درته ښه اوس ګوره ما سره مطلب وروسته وایي دا څنګه بدلیږي را بدلیږي ښه صحیح شو ښه دلته ما سره کوم بیا څه کار کوي دونه سکرول بار کوي کله چې نوښته در سره وي ښه څه کار کوي درته دلته چې کله ما سره نوښته بیا څه کار کوي ماته سکرول بار کوي ښه زه نوښته کوم چې لکه سکرول ویل کی خو یول ښه بار دا دوه دنې دي ما سره د ایکس محور باندې مشته وای محور باندې مشته عمودي مشته او افقي مشته ښه صحیح شو ښه او دا کومه صفحه چې موږ تاسو ګورئ دا چې ما سره یو ډاکومنټ ورته وای یا ورته وټپټ پیج وای څه خبره پکې نشته ښه دوه نمونه ورته اخلم او تم چې لکه بلین پیج څه ویل کیږي وټپټ پیج یا ورته بل خلک سلام اخلي ډاکومنټ هم ورته اخلي ښه ډاکومنټ اصلا کې ورته مايکروسافټ ورډ کې ورته وای اوس کوم تاسو کوم لګي یو ښه دې کې ورته وایو ډاکومنټ ښه تاسو ورته وټپټ پیج وای نو پرابلم ښه دا مسله عمل شوله بل ګوري د کرسر څخه کې بلینکینګ کوي د څه کې انزرشن موډ خدای موږ تاسو مخکې وسره و چې درکا انزرشن موډ دی ښه انزرشن موډ یا انزرشن پوینټ سیدا نو شو کوم لکه چې انزرشن پوینټ ښه دا مو شو د څه کار چې مطلب مله ډسپلی کوي چې ست نیکسټ کریکټر کوم ځای کې ټایپ کیږي ښه بیا راځم ته کلیک کوم دا مو شو سره د لاندې کوم ما سره د دې سره کېږي سټیټس بار چې شي سټیټس بار ښه دا مطلب څه کار کوي لکه حالت کار کوي ښه سټیټس بار ښه انټر کوه ښه دا وسکو ای بکو سټیټس بار صحیح شو دا چې ما سره کا سټیټس بار دی ښه دا کې حالت درته کار کوي کوم قسم دی د کې یو بل شی ما سره چې لکه زوم سلایډر چې زوم څه کار کوي کنو لیکل درته نږدې کوي او لری کوي ښه زوم ان او زوم اوټ ګوره څه قسم زه په دې کلیک کوم ښه یو کار وکړو یو نوې صفحه دې کې واخلو د مایکروسافټ ورډ کې یو څه باندې وشو الته به وي څه د لپاره چې تاسو څنګه شي کلیر شي ښه انټر میکل F4 پریس کوم لږ زیات شي کنټرول A کنټرول C کاپی ماخصل دې کې څه کوم پیسټ کوم ښه کنټرول پلس V پریس کوم اوس څنګه شمه سره سکرول بار راغی ښه صحیح ده و دې څه وکړه دا مطلب زیات کلیک کړئ باندې رانږدې کا دا ګوره دومره غټ چاپیږي نه دا صرف ته ښکارا کوي د لپاره ته مطلب څنګه شي ښکارا شي ښه دومره پیسې راولګه بکار 500 پیسې دې اخرنۍ سایز ده ښه و دې چله کا سکه سر پیسې ده کا ګوره ها کم دې کولته مې مطلب په دې شکل سپی کی خو سر پیسې څنګه لګا دا صحیح ده ښه دا سر پیسې څنګه شو ما سره صحیح ښکارا کیږي ښه دا مطلب فزیکل سټرکچر و چې دې کې مطلب کومي برخې دي خرازو فایل مینو سٹارټ اخلو دا به څنګه کلوز کړه ډو ناٹ سیو کا خپل نوٹ پر هغه راځو وټ پټ پروګرام ته فایل مې باندې کلیک کوم اول چې دا ما سره نیو دی ګوره امغه ته
نوٹ پډ په شکل باندې نیو سکار کوي نیو سفر اوړي درته ها زه په دې کلیک کوم لکه اوس ماته چې مطلب دا سیو کوم ورته چې ډو ناٹ سیو کلیک کړي باندې څنګه شو اوس ما سره صفه بدل شو لکه ډاکومېنټ ما څنګه شو بدل شو خاردور پسې بل چې ما سره اوپن کړ اوپن سکار کوي یو مطلب شی درته خلاصي ګوره کلیک کړي باندې وته چې 3 په نو فایل څخه ماته خلاص اوپن کا زه یو کار کوم مطلب نوښت کوم دا فایل مره څخه اوپن کړي ټل بار 2 اوپن کله کراته ډایرکټ څنګه شو ما سره اوپن کړ خو ماته میسج راته راکړه کا ولې دا وایي چې تاسو مطلب چې دا مايکروسافټ ورډ فایل دی نو نوٹ پډ کوم دی مطلب ټول نه سپورټ کوي ټول فیچر نه لري دومره سلوتونه پکې نشته دي یعنی مطلب دا شو چې د کې بعض شان نشته دي چې تاسو کې ډسپلی کې ګوره سم کنټینټ می بي میسنګ او ډسپلی امپراپرلی چې دا دلته ګوره ما ورته نمبر نور کړی دا شی ور سره راوړ ها راځور پس فایل باندې کلیک کوم بل چې ما سره کانو سیو دی سیو څه مطلب شو سب کول یو فایل مطلب څه غوړی ته سم کنټینټ می بي لوست او تم چې رسکه سب کراته څنګه شو ما سره سب شو ها او کوای چې مطلب څه وکړه لکه په ډیر نمونه سب ترغلم څه به انتخاب کوم ورته سیوز د کوم ګوره ما سره راځي لینک بٹن راځي سره راځي د کوشنی بٹن د چل کې لینک بٹن کلیک کړئ باندې لکه څه قسم غوړي ریچ ټیکسټ کلیک کا دا په خپل د دې فارمټ دی ښا ار ټي اف چې د وډ پټ پروګرام ایکسټنشن نو مور تور کله چې فار ایگزامپل نو سم کلل 4 سیو کا څنګه چې ما سره فایل سب شو څنګه مې سره 4 خدا سره غوړي سمې په کار لکه ایکزیمل فارمټ کې غواړم دا رقم فارمټونه دي ښا او تم چې رسو کما تاسو لکه ایکزیمل فارمټ 5 به انتخاب ورته سیو کا لکه صحیح شو بل فارمټ کې لکه تا غواړي په دې کلیک وکړه شی اوس لکه اوپن ډاکومېنټ ټیکسټ کلیک کړئ باندې لکه سلام نو ورته کوم 6 چې دا یزه څه کوم لکه سیوس کوم لګیا ما مختلف قسم فارمټونه کې مسکه ثبت کړ ها وای لکه سو کا پلین ټیکسټ د نوٹ پټ سټایل کې مطلب څه کما ته ثبت کړ نو شپکل 7 کلیک کړئ باندې زه به اوس اوپن ومه اوس ماته چې مطلب بلانکې کلیک کړئ باندې ها اذر پسې به دلته کلیک کا سم لکه په کار دی اذر فارمټس کلیک کړئ باندې لکه کوم فارمټ وړل د څه ورته مشخص کا چې بلانکې فارمټ مې په کار دی نو مرته ورکا به څه کا فارمټ کا اوس ګورم تاسو مطلب په ډیر نمبر باندې څه یو فایل سب کو ګورم ته مشاهده کوو لکه دا د مثلا 5 6 اوس ګوره صحیح شو ما سره څنګه شو یو فایل په مختلف قسم فارمټونو کې څه کومه ثبت کړ چې په څه باندې د سیوس په واسطه باندې خلاص پس دلته بل سوی پرینټ مین چاپول مطلب وړ څه یو فایل څه کې چاپ کې ها دا به لکه څه راواخسته د یو کاپی اخلم ها کاپی ور سوی منه شندر دا او دا څه کله پیسټ کراته ها جار شوز ما سره وته زه کله فایل پرینټ باندې کلیک وکړه سو سی پرینټ کله کا اوس ګوره امغه سیټینګ دی چې اوس ما سره امغه سیټینګ دی ها پرینټ پیجز اوس ګوره لکه څه کې ته یو نه تر 15 پیته در 1500 شپږ دی دا د اخرنۍ سایز دی ها آل پیجز ټول څه پیسه کا چاپ کراتا سلیکشن میں گوری پر ایگزامپل وکړه دا مې انتخاب کړی وځه ها فایل ترړه ملکا پرینټ باندې مې کلیک وکړ پرینټ کرا سو کومه تر سلیکشن مستقل شو ما سره فعال شو سیدا او کوم چې مطلب پیجز مې پکاره مشخص صفحه څه قسمه اوله صفحه کاما بوته ورکه څه بوته ورکوي کاما څلورمه صفحه کاما شپږمه صفحه او کته وای داس نیول کله ګور لاندې سری کړی کنو 5 - 12 څه مطلب سره کوي فرض کما سره شل صفحه دی ته چلکا د شپږم نه تر څوم په شپږ من په لس څه مطلب شو شپږم نه تر لسمه پورې چاپ کا یو کیمرا جو سره یو منفي سره راځي ښا او کرنٹ پیج څه مطلب شو موجوده صفحه داس ګوري باز اوقات کیږي ښا دلته مطلب تو دلته زما څه پکار دی لکه موجوده صفحه مال چاپ کا خال لګ نوښتل جاته کا بیا څه کولای شي لکه کرنٹ پیج نم کارای کړئ چې ښا موجوده صفحه چې تاسو ورته وي ښا کوم ځای ته چې ولاړ وي او څه کا مطلب ماته چاپ کا ها بل لکه چې ما سره پرینټ فایل سیدا د مطلب چاپ نه بل ځای کې چاپ کول غواړم فایل پرینټر کې ماته او نمبر اف کاپیز هم تاسو مخکې په نوٹ پټ کړو سره وخا کلیکټ کا او ان کلیکټ تاسو کوم قسم غواړئ ها راځور پسې بل تلکه بل څه وایي کویک پرینټ څه مطلب شالکه پاس کوم تاسو مطلب څه کو سیټینګ به مو کو چې د پرینټر باندې چاپ کو دومره کاپی غانې وخت د کې څه لکه ډایرکټ چاپ کا کلیک کړئ باندې بس دا ډایرکټ درته چاپوي کویک پرینټ څه مطلب شو بځې ته مګور چې څو کاپی غانې وړي ډایرکټ څه چاپ کراته ها کدا څه مطلب ته چې داس نیول لکه پرینټ پریویو دا ګوري مطلب نوٹ پټ کې نو اما وډ پټ کې شته په دې کلیک وکړه پرینټ پریویو څه مطلب شو د چاپ نه مخ کې قتل اوس ګوره ماته چې ستنه وشو داس چاپيږي ډایرکټ ما سره راغله لکه پرینټ پریویو ټب راغی ما سره وته څو کا چاپی کراته ډایرکټ څه کا چاپی کا مغه شی ما سره راغی ها وته مله کا څو کا دوباره بل شر پسې پرینټ پریویو کا او سم لکه پکاري په سیټ اپ وکا ها اوس څنګه شو ما سره ډایرکټ په سیټ اپ راغی سره ها الګ کوم کاغذ باندې ورتم چې 4 کاغذ باندې ورم دیوره کا باندې ټری مطلب دغه وسیله کا سو کا مطلب د قسم پورټریټ او لینډسکیپ غوړم ها لیفت طرف نه لکه 1 انچ وسی رائټم 1 انچ کا او ټاپم یو او باټم 1 انچ کا دغه ګوري بل اپشن سره ملي کړی چې پرینټ پیج نمبر
دا خپل پیج ار یو سره دلته نمبر لري ګوره څو نمبر ما ډسپلی کیږي کنه پیج نمبر 1 دا مطلب نه غواړي چې چاپ شو سره دا څه کته ختم کوي تاسو سره راځي ښه خو ته چې کدا سره راځي ښه دا موږ ته پته لګي ښه اوس ګورل ته ما سره څنګه شو ډایرکټ دا نمبر راغی ښه بلوي زوم څه مطلب ولکه مطلب ما ته غټ ډسپلی کې کلیک کړی بنده 1 پیجز او 2 پیجز ګوره اوس ما سره څه کړی کېدل تا 2 پیجز راغی او کما په دې کلیک وکړو ګوره ما سره څنګه شو خپل ادي راځي سلفي ساده راځي ښه بل څه لکه نیکسټ لاټ اور پسې او پریویس لاټ چا کله چې ورکه زیات څه مطلب شاته تللی شي او مخکې تللی شي ښه پریویس شاته نیکسټ راتلون کې او کلوز پرینټ پریوی کلیک کړئ باندې څنګه شو ما سره بند کړ ښه بل لکه چې په سیټ اپ د کلیک کړئ باندې اما خبره موږ تاسو مطلب مخکې مې فرق لله سم لکه په کار ته چې 4 سایز په کار دی د دې هغه نه مطلب راوخله پورټریټ چاپ کا لینډسکیپ چاپ کا مطلب لیفت دمره ووسی رائټ دمره ووسی باټم دمره داسې نور ښه بل چې لکه سند ان ایمیل غواړئ یو نوښت څه کې ایمیل کې ولګي کلیک کړئ باندې اوس ته وایي یو ار اباوټ ټو سیو ډاکومنٹ ان ټیکس اون دی فارمټ کلیک کړئ باندې دغه لکه یو کار د ټول فارمټونه بس کې لمنځه به کوم سټایل نه تا چورته ور کړی وي ښه خو دې لپاره بس کله د آوټلوک هغه پروفایل بس کې کنفیګر اوس مله سي ډایرکټ ګور اوپن شي ده ښه ډایرکټ ما سره ته ویل کا چاته لګر غوړی وتم 2 مطلب چاته لګو تم چر احمد ګور @gmail.com ته لګم ښه دا مطلب ایمیل اډرس دی چا د احمد سی څه مطلب چل کا کاربن کاپی بل ته مطلب لاړ شو تم چر کا زاهد ته مولېګا درې شو کوم لکه زاهد @gmail.com دې مطلب لاړ شي کاما بل څه ته غوړی لکه ته شو کوم لکه چې یاما څه شلکه art for example gmail.com نو شو کوم کاما ورته کوم څه مطلب غواړي سبجیکټ لکه سو سبجیکټ مين دا فایل څه باره کې دی ته چې لکه for example sales باره کې دی صحیح شو دا فایل اوس ګورل ته ما ډایرکټ راځي کنه سمره سایز دی اته کې دی بس سیم کا و ډایرکټ نه لګل کیخه اکاونټ بوټر کې دا به کنفیګر کیخه یو ایمیل اډرس پاسورډ او پلان کې ښه دا لکه ما څه ختم کړی جنا بل زمور پسې بل څه لکه اباوت ووټ پټ کلیک کړئ بدل کا د څه کې د معلومات ډسپلی کوي څه برکت د ووټ پټ په باره کې ښه مطلب کوم وینډوز کې جوړ شوی دا نور ښه بل لکه چې د تمام ډسپلی کې ایگزیټ څه کوي مطلب پروګرام بندوي درته او دې لکه چې کې ریسنت ډاکومنٹ شي ریسنت دا مطلب چې موږ تاسو په موجوده وخت کې څه کړی دي اوپن کړی دي هم پکې تغیرات راوځي دي سیدا دل درڅ کې ډسپلی کې تم چې شپږم نمبر فایل اوپن کلیک کړئ باندې سیو کا څنګه چې اوس ډایرکټ فایل را اوپن کړه چې کوم فایل د مطلب ته تغیرات پکړای چې درته سبتوي یعنی ریسنت مين موجوده کوم فایل نشي ما سره ها فایل موږ تاسو له سره بیا ان شاء الله بل ورځ کوم تاسو هم ټپ کې څه کو سټپ بای سټپ کار کوي او په سی وی تر ځواب لخر سټپ بای سټپ خلاصو